د لیوال ملي پوهې پروګرام وسایل نه همت اړین دی. د ټکنالوژۍ په مرسته زده کړه په هر کور، هر ځای، هر وخت او هر عمر کې پرته له ښوونکي او ښوونځي. ګرانو ستړي مه شئ، کتاب مو راواخلئ. دا د کتاب مخ دی. دغه یو انځور یا رسم ګورئ چې یو هلک ټي وي ته ناست دی. د کتاب شاته ګورئ، یو چرګ او یوه پیشو هم ورباندې شته. شاباس، اوس نو کتاب پرانیزئ. دال یا ده د نن سبق یا لوست دی. ودې لیده؟ هو، دا ده توری دی. دا دوه سره غشي چې ورسره دي دا راښیي چې ده توری له کیڼ لورې څخه پیل ښي لور ته کش کیږي، بیرته د دایرې په شکل کیڼ لور ته راتاویږي. ګورئ، د ده تر څنګ په ټکو ټکو ده لیکل شوی دی. پام خو مو دی چې په سر کې یې د سره رنګ ټکی ایښودل شوی دی. دا د دې لپاره چې دا منځ خالي ده داسې ډک کړئ. د ده توري شکل دې وپېژانده. اوس د ده توري په غږ خبرې کوو. د ده توري غږ څه دی؟ ده. ګورئ، دا د دیوال په سر کې د لیکل شوي ده غږ دی، لکه ده دیوال. ته ووایه ده دیوال. شاباس، بیا ووایه ده دیوال. ښه، ته اوس داسې نومونه ووایه چې د ده توری په سر کې راشي. ده درون. ده دیوال. ګورئ، دا خټګر خو وینئ چې د کلا دیوال جوړوي. دا ګورئ، دیوال او خټه نخودي رنګ لري. فکر مو شته؟ دا د دیوال مخ نخودي ښکاري. د خټګرو جامې شین رنګ لري. دسمال یې ګورئ، سور رنګ لري چې په ملا یې تړلی دی. دا رنګونه ښه په یاد کړئ چې بیا به د همدې رنګونو له مخې دغه بې رنګه دیوال رنګوئ. اوس به دغه دیوال رنګوئ. وایې به چې دا یې ولې رسم کړی دی؟ دا یې ځکه رسم کړی چې د دیوال په کلمه کې د ده توری راغلی. دا دیوال دی. دلته د دیوال په کلمه کې یو ځل د ده توری راغلی دی. دغه په سور رنګ د ده توری چې یوازې راغلی دی. ګورئ، دلته هم دیوال لیکل شوی، خو فرق دا دی چې دلته ټول توري منځخالي راغلي دي. راځئ چې رنګ یې کړو چې د دیوال لیکل مو ښه یاد شي. شاباس، اوس د دیوال پیل له همدغه ځایه څخه وکړئ. ګورئ، اوس نو دا بې رنګه دیوال رنګوو. له دې ټکو یې پیل کوو. د دیوال مخ ته نخودي رنګ ورکوو.
د دیوال او خاورې ته نخودي رنګ ورکوو. اوس نو دا ځمکې ته خړ رنګ ورکوو. شاباس، همدغه شانې ښه رنګ کړئ. اوس راځو اولني کتار ته چې په ښی خوا کې یې لومړی یا اول د تورې په شنه رنګ لیکل شوی او ترڅنګ یې څو ځایه منځخالي د د تورې لیکل شوی دی. د د په هر توري کې سور ټکی راغلی دی. دا د دې لپاره دی چې د هر یو منځخالي د توري په سر د تورې ولیکو چې لیکل مو زده شي. ډېر ښه، د دغسې لیکل کیږي. شاباس، موږ د تورې لیکو. د توري لیکل زده کوو. ګورئ، دا د دیوال د کلمو کتار دی. دلته څو ځایه منځخالي د دیوال کلمه لیکل شوې ده. د دیوال په کلمه کې څو ځایه سره ټکي راغلي دي. د د توري په سر کې، د ی توري په سر کې، د ا توري په سر کې، د ل توري په سر کې. اوس د دیوال دا هره یوه کلمه رنګوو. آفرین، ډېر ښه. دیوال دغه شان لیکل کیږي. موږ د دیوال لیکل زده کوو. موږ دیوال لیکو. اوس راځو شنه چوکاټ ته. ګورئ، دلته دوه کتاره په سپین رنګ د تورې لیکل شوی دی. راځئ چې د سپین رنګ په سر د تورې ولیکو. ډېر ښه، د تورې دغسې لیکل کیږي. شاباس، موږ د تورې لیکو. د لیکل زده کوو. د چوکاټ په کیڼه خوا کې بیا د دیوال د کلمو کتار دی. ګورئ، دلته په دوو کتارونو کې په سپین رنګ د دیوال کلمه لیکل شوې ده. راځئ چې د دیوال د هر یوې سپینې کلمې پر سر دیوال ولیکو. آفرین، ډېر ښه. دیوال دغه شان لیکل کیږي. موږ د دیوال لیکل زده کوو. موږ دیوال لیکو. اوس راځو سره چوکاټ ته. ګورئ، دلته په ښی خوا کې د تورو کتار دی چې د سر دی په تور رنګ لیکل شوی او په کیڼه خوا کې
د دیوال د کلمو کتار دی چې لومړی د دیوال کلمه یې هم په تور رنګ لیکل شوې. دا یو د توری تور دی، دا نور ټول خړ دي. دا هر یو د توری لیکو چې د توري لیکل مو ښه په ذهن کې کینی. ډېر ښه، د توری دغسې لیکل کیږي. شاباس، موږ د توری لیکو، د توري لیکل زده کوو. ګورئ دلته په سر کې د دیوال کلمه په تور رنګ لیکل شوې. معنا دا چې د دیوال دا هره یوه په خړ رنګ لیکل شوې کلمه په تور رنګ ولیکئ. آفرین، ډېر ښه. دیوال دغه شان لیکل کیږي. موږ د دیوال لیکل زده کوو. موږ دیوال لیکو. ډېر ښه. سور چوکاټ چې پای ته ورسېده، نو راځئ چې اوس زیړ چوکاټ ته لاړ شو. ګورئ دلته په ښی خوا کې څو ځله د توری په ټکو ټکو لیکل شوی دی. راځئ چې دا هر یو د توری او هره یوه د دیوال د کلمې په سر ولیکو. آفرین، ډېر ښه. د توری دغه شان لیکل کیږي. موږ د توری لیکل زده کوو. موږ د توری لیکو. آفرین، ډېر ښه. دیوال دغه شان لیکل کیږي. موږ د دیوال لیکل زده کوو. موږ دیوال لیکو. اوس راځو لاندې خړ چوکاټ ته. ګورئ اوس د تمرین وخت دی. تمرین د یوه کار بیا بیا کولو ته وایي. دا سره کرښه ګورئ چې په سر کې یې په تور رنګ د توری لیکل شوی دی. اوس په دې ټوله کرښه کې څو ځله د توری لیکو چې د توري لیکل مو ښه یاد شي. آفرین، ډېر ښه. د توری دغه شان لیکل کیږي. موږ د توري لیکل زده کوو. موږ د توری لیکو. دا شنه کرښه خو هم وینئ چې په سر کې په تور رنګ دیوال لیکل شوی دی. راځئ چې اوس په دې شنه کرښه کې څو ځله د دیوال کلمه ولیکو چې د دیوال لیکل مو هم ښه زده شي. آفرین، ډېر ښه. دیوال دغه شان لیکل کیږي. موږ د دیوال لیکل زده کوو. موږ دیوال لیکو.
دې لوست کې مو څه زده کړل؟ د ده توری چې نومیدال او داسې لیکل کیږي او د دیوال کلمه چې داسې لیکل کیږي. له دې ویډیو سره لیکلار کتاب په زده کړه کې ډېره مرسته کوي. د کتاب ترلاسي لپاره پته ده LLS@leval.com 003 280 24 40. د نورو معلوماتو لپاره لیوال د لرې ښوونځي تګلاره وګورئ.